السلام علیکم. د هر کور مکتب ګرانو زده کوونکو د پښتو الفبې اووم لوست ته ښه راغلاست. د اووم لوست له پیل څخه د مخه دا ووایاست چې په شپږم لوست کې مو څو توري لوستلي وه او د هغو تورو نومونه هم یاد کړئ. په شپږم لوست کې مو درې توري سین، شین او شین لوستلي وه. په اووم لوست کې د پښتو الفبې دوه نور توري صاد او غداد درښیو. صاد د پښتو الفبې 25م توری دی. صاد صاد صاد. اوس د صاد د لیکلو طریقې ته ښه وګورئ. قلم په راسته لاس کې ونیسئ، له چپه طرف څخه راسته طرف ته نیم ګول شکل ولیکئ. له راستې خوا څخه چپه طرف ته قلم کش کړئ. اوس لږ لوړ قلم پورته کړئ او په ګول شکل چپه خوا ته ولاړ شئ. د صاد د لیکلو طریقې ته یو وار بیا وګورئ. اوس د صاد غږ زما سره یو ځای تکرار کړئ. ص ص. غداد د پښتو الفبې 26م توری دی. غداد غداد غداد. اوس د غداد د لیکلو طریقې ته ښه وګورئ. قلم په راسته لاس کې ونیسئ، له چپه طرف څخه راسته طرف ته نیم ګول شکل ولیکئ. له راستې خوا څخه چپه طرف ته قلم کش کړئ. اوس لږ لوړ قلم پورته کړئ او په ګول شکل چپه خوا ته ولاړ شئ. اوس نو یو ټکی لوړ ورکړئ. د غداد د لیکلو طریقې ته یو وار بیا وګورئ. اوس نو د غداد غږ زما سره یو ځای تکرار کړئ. غدا غدا غدا. د هر کور مکتب ګرانو زده کوونکو د اووم درس دا دوه توري صاد او غداد تاسې د خپلو ورونو، خویندو او ملګرو سره یو ځای تکرار کړئ او ویې لیکئ. تر 8م لوست پورې خوشحاله او آرام ژوند ولرئ. په مخه مو ښه.